د کوژدې کولو پر مهال باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. د ویډیو له مخه زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو لکه څنګه چې کوژده کول او بیا واده کول د ګډ ژوند یوه ستره سودا وي، نو تر ټولو ښه شرط مینه ده چې ژوند لوړو پوړیو ته پرې رسیدلی شي. هغه ښځه ځان زیات خوشبخته بولي چې مقابل کس غواړي یوازې له دې سره ژوند وکړي. تر ټولو ښه جوړه هغه وي چې ډېرې ورته ځانګړنې یو له بل سره ولري. مثلا هغه که د شکل او د رنګ یا د قد د لحاظه وي، او که نور اړخونه لکه هم فکري، هم شخصیتي، تر عقیدې پورې او داسې نور. په نړۍ کې چې زیات ودونه کامیابیږي هغه د دواړو کورنیو اړیکه او یا پیژندنه ده. همدارنګه زیات هغه کسان چې په یو ګډه دنده کې یو بل سره ښه وپیژني او بیا ګډ ژوند سره پیل کړي، ودونه یې له شخړو، لانجو او نیمګړتیاو خلاص وي. مګر لویه بدبختي دا ده چې د خسر او نجلۍ د کورنۍ پخوانۍ اړیکې نه وي، یا هلک او نجلۍ یو بل سره په شرعي توګه ونه ویني، نو ډېرې خامۍ یې پټې پاتې کېږي چې له واده وروسته لویه ستونزه ترې پېښېدی شي. د ډېرو کسانو ځانګړنې هم سره یو رنګ وي، خو اکثره داسې اړخونه هم لري چې سره پکې مخالف وي. نو په دې خاطر هم زیات ودونه کېږي چې یو له بل متاثره شي او مشترکې ځانګړنې یو بل ته انتقال کړي، څو هغه د زویپالې نکتې سره پوره کړي چې یو له بل سره پکې مخالفت لري. دې نکتې ته هم پوره توجه پکار ده چې یوازې د هغې یا د هغه په عقل خزانه نشئ موندلی چې ظاهري ښکلا له پامه پکې وغورځوئ. مګر د واده کولو لپاره تر ټولو معقول معیار له ځان سره یو ډول ګڼلو کې دی. په دې معنی کومې ځانګړنې چې ښځه یا نارینه لري، تر ډیره په همغو نکتو د ځان لپاره مناسب کس انتخاب کړئ، یعنی چې په ښایست کې تر تاسو نه لوړ او نه ټیټ وي. نو دوستانو دا یو څه معلومات چې تاسو ته مو راټول کړي چې د کوژدې کولو په وخت کې باید دې ټکو ته ډیر پام وشي. په دې هیله چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي، نو ضروري در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.